أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سباون رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته هر څه نه مخکې تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. ستړي مه سئ. قدرمنو لیدونکو لکه تاسو ته چې څنګه معلومه ده فجریان کې یاست چې دا د فضیلت ډکه خپرونه د حفظ او د قرائت سیالۍ تر عنوان لاندې د 5 کلو پرله پسې راهیسې د راپدې خوا د سباون رادیو تلویزیون د ادارې لخوا په خپل شخصي لګښت دغه خپرونه پر مخ باندې بیایي دی. دا د حفاظو او د قراو دپاره چې د هغو د تشویق او د هڅونې او د ذهنیت د پیاوړتیا دپاره دغه خپرونه په لارې اچول کیږي. راځو زموږ سره چې کوم داوران صاحبان دي هغه درته معرفي کومه. قاري صاحب عزیز الرحمن چې د تجوید بخش د په څانګه کې دی، او د هغه رقم حافظ صاحب بدیع الدین آغا زموږ سره په داورانو کې دی. قاري صاحب حافظ صاحب سعید الدین او قاري صاحب حافظ جند الله آغا صاحب زموږ سره په دې خپرونه کې د داورۍ په حساب باندې زموږ سره دغه خپرونه پر مخ بیایي. او دغه رقم زموږ سره چې کوم قرا حضرات دي په سیالۍ کې زموږ سره ګډون کړی دي، قاري صاحب بریالی او قاري صاحب عبدالمنان او قاري صاحب ډاکټر محمد سلیم، قاري صاحب حسام الدین، چې دغه به راځي پر سټیج باندې به قاري صاحبان ته تلاوتونه کوي او داوران صاحبان به بیا د دوی په حق کې فیصله کوي چې کوم په مابینځ کې د دوی هغه د قرائت سیالي ده په هغو کې به دوم دریم پړاو ته لار پیدا کړي، هغه قاري صاحبان به راته معلوموي. راځو د خپرونې په دې لومړنۍ خپرونه کې چې بلنه ورکو د تلاوت لپاره قاري صاحب حافظ بدیع الدین آغا ته چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاري صاحب حافظ بدیع الدین آغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله في عمرك، جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب بدیع الدین هغه و چې ستاسو مخکې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، نړۍ نړۍ مننه ترېنه کوو. راځو د لومړنۍ خپرونې اول تلاوت چې آغاز یې حافظ صاحب وکړي. راځو د قرا حضرات په لور باندې چې دوی به راځي داورانو صاحبان ته به امتحان ورکړي او هغه به اول دوم دریم به په دې خپرونه کې باسي چې کم اول قاری صاحب دی، کم دوهم، کم دریم. راځو د خپرونې اولنۍ خپرونې په دې برخه کې بلنه ورکو قاری صاحب بریالي ته چې دی د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګران سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. کله چې قاری صاحب تلاوت کی د تلاوت په جریان کې چې کله داور صاحب ورته صدق الله العظیم و قاری صاحب پر هغه باندې به خپل تلاوت ته اختتام ورکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة
لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. قاری صاحب بریالی و چې ستاسو مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. راځو قاری صاحب بدیع الدین آغا ته چې د داورانو څه دی دی به د قاری صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي، بیا به زه مخ ته د خیره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله قاری بریالي صاحب ډېر په زړه پورې تلاوت وکړي. کوم مقامات چې دوی زده کړي او ماشاءالله شو همدا وکړي نور قاري هم وکړي په زړه پورې تلاوت وکړي. حافظ صاحب سعید الدین صاحب راځو ستاسو نظر غواړو. قاری صاحب ماشاءالله قاری صاحب بریالی ډیر شو، خو بیا هم دا بسنه نه کوي، باید لا کوشش وسي. الحمدلله په ادا کې چې کوم زموږ مسؤلیت و د ادا بخش راکړل شوی دی، انشاءالله په هغه کې ښه بالکل د الله بریا په هیله یې ورته. مطلب تلاوت یې نور ډېر شو چې کم جواب الجواب و هغه ته اظهار نه کوي، نه برابر نس. جزاکم الله، باید دغه ستونزه د حل کړي. جزاکم الله خیره. د قاری صاحب بریالي څخه ډېره مننه کوو. راځو دوهم قاری صاحب ته چې په دې سیالۍ کې برخه اخیستې ده. قاری صاحب عبدالمنان ته بلنه ورکوو چې تر څو د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. قاری صاحب عبدالمنان د فلار نوم حاجي عبدالباري، مدرسه حضرت بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إن شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب عبدالمنانو چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، نړۍ مننه ترې نه کوو. راځو د داورانو حضراتو په لور باندې چې هغه به خپل نظر باندې ورکړي چې د قاری صاحب په تلاوت کې کوم نیمګړتیاوې هغه به ورته په ګوته کوي. راځو قاری صاحب عزیز الرحمن ته چې د تجوید بخښتي دی به خپل نظر د قاری صاحب پر تلاوت باندې ورکړي چې کومه نیمګړتیا او ستونزه ده هغه به ورته په ګوته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب عبدالمنان ماشاءالله ښایسته تلاوت وکړي، په زړه پورې تلاوت یې وکړي. ما ته چې کوم بخش راکړل شوی دی د حروفو ادا ده، انشاءالله د حروفو ادا کې قاری صاحب عبدالمنان ته ډېره هغه پورې ښه او د الله بریا په هیله یو او خدای پاک دې وکړي چې نور هم یو څه خواري وکاږي ماشاءالله چې جزاکم د حروفو ادا برابر شي. بالکل ډېر په زړه پورې. رښتیا قاري صاحب محترمه لکه څنګه چې تا پیرزوینه وکړه، قرآن مجید د الله تعالی یو داسې کلام دی چې دا دریاب دی چې هر څومره قاري صاحب یا حافظ صاحب یا یو عالم څومره په دې کې نوره څېړنه کوي دی نه پای کېږي. نو زموږ د قرآن حضرات صدا هیله ده که دی لابولهجه صحیح ده باید نور په قرآن مجید کې د تجوید په بخش کې سبعه ووایي، الدره، دا کتابونه نور هم وایي چې دی په تجوید کې نور هم ښه معلومات لاسته راوړي. جزاکم الله جزاکم الله. د قاری صاحب عبدالمنان څخه ډېره مننه کوو چې د په دې خپرونه کې برخه اخیستې ده، نړۍ مننه ترې نه کوو. راځو دریم قاری صاحب چې لومړنۍ خپرونه کې دریم قاری صاحب راځي برخه اخلي. قاری صاحب ډاکټر صاحب محمد سلیم ته بلنه ورکوو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاری صاحب ډاکټر صاحب بریالی چې دی راسي د ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. ډاکټر صاحب نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب ډاکټر صاحب محمد سلیمو چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، نړۍ مننه ترېنه کوو. را بسو د داورانو په لور باندې چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي چې څنګه قاری صاحب کولای شي چې نورم په تلاوت کې پرمختګ وکړي. قاری صاحب سعید الدین ته بلنه ورکو چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې خپل نظر ورکړي. ماشاءالله ډاکټر صاحب قاری سلیم ډیر ښه تلاوت وکړي، خو دغه ښه والی ده ته کفایت نه کوي. باید لا دی نورې هلې ځلې وکړي، نور کوشش وکړي، ځکه قرآن کریم هغه کتاب دی چې څومره دی کوشش وکړي هغه لږ دی. قاری صاحب دپاره نور کوشش غواړو، د لا بریا په هیله ورته شو. الحمدلله تلاوت یې ډېر شو. جزاکم الله احسن الجزاء. قاری صاحب محمد سلیمو چې ستاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، نړۍ مننه ترېنه کوو. جزاکم الله احسن الجزاء. د لومړنۍ خپرونې اخري قاری صاحب ته بلنه ورکو. ماشوم قاری صاحب حسام الدین
چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګران سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاري صاحب حسام الدین د فلار نوم حیات خان چې مدرسه امام عاصم کوفی څخه د تعلق دی تشریف راوړي ستاسو حضور ته چې ګران سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاري صاحب حسام الدین. يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. قاري صاحب حسام الدین چې ستاسو مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. نړۍ نړۍ مننه ترېنه کوو. راځو د داورانو په لور باندې قاري صاحب عزیز الرحمن ته بلنه ورکوو چې د قاري صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي. ماشاءالله قاري صاحب حسام الدین چې تر ډېره حده پورې شو خو په دې اخره کې د لفظ الله په دغه کې د لږ دغه وکړي په کار دته دا ده چې یو څه محنت او خواري د خیر سره وکاږي د کوچنیانې را تر اوسه پورې انشاءالله په راتلونکي کې به دا زموږ او ستاسو د هېواد لپاره یو ستر جزاکم الله جزاکم الله احسن الجزاء. د قاري صاحب نظر مو واورېدی چې قاري صاحب ته څنګه مشوره ورکړه باید قاري صاحب هغسې وکړي. قاري صاحب حسام الدین و چې ستاسو مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. نړۍ نړۍ مننه ترېنه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه د دوستانو اولنۍ خپرونه همدې ځای باندې پای ته رسیږي. بیا چې زه ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم پر همدې ځای د خدای په امان پر الله مو سپارم. ښه ورځ او ښه شپه ولرئ. بریا مو په هیله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد
رب العباد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري